سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي ټول به روغ او جوړ یاست. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ په خپل موبایل کې د جیمیل اکاونټ پاسورډ ور بدل کړئ. هو دوستانو که چیرته تاسو په خپل موبایل کې جیمیل اکاونټ جوړ کړی وي او اوس تاسو ته د هغه جیمیل اکاونټ پاسورډ نه وي معلوم، د هغه جیمیل اکاونټ پاسورډ له تاسو څخه هېر شوی وي، نو تاسو هیڅ هم پریشانه کیږئ. په دغه ویډیو کې به تاسو ته طریقه دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د جیمیل اکاونټ پاسورډ ور بدل کړئ. او دوستانو که چیرته تاسو هغه جیمیل په ناولده نمبر باندې جوړ کړی وي یا د بل چا په نمبر باندې جوړ کړی وي او هغه نمبر اوس نه وي در سره، خو بیا به هم تاسو وکولای شئ چې د هغه جیمیل اکاونټ پاسورډ په ډیرې اسانۍ سره ور بدل کړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې څخه فایده واخلي. نو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستان دل پر تاسو ولر په خپل موبایل کې جیمیل خلاص کړئ. دوستانو دغه جیمیل په هر موبایل کې لزانه وي، نو تاسو به سمپل په خپل موبایل کې جیمیل خلاص کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې جیمیل خلاص کړئ، په دا کوم چې کوښنه ایکن په دغه ایکن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه ایکن باندې کلیک وکړئ، دلته چې تاسو موبایل کې هر جیمیل اکاونټ خلاص وي هغه به تاسو ته راوړي. لاندې به هغه جیمیل اکاونټ لیکلی وي منیج یور ګوګل اکاونټ. نو سمپل په دغه منیج یور ګوګل اکاونټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه منیج یور ګوګل اکاونټ اپشن باندې کلیک وکړئ، رائټ سایډ ته به راسي. دلته موږ سره د سکیورټي په نامه اپشن ده، په دغه سکیورټي اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه سکیورټي اپشن باندې کلیک وکړئ، ګورئ موږ سره اخري اپشن ده د پاسورډ په نامه، په دغه پاسورډ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه پاسورډ اپشن باندې کلیک وکړئ، دلته ګورئ موږ چې پاسورډ غواړي، پاسورډ خو موږ ته نه ده معلوم، نو لاندې موږ سره اپشن ده د فارګارد پاسورډ په نامه، په دغه فارګارد پاسورډ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته ګورئ تاسو ته یوز یور سکرین لاک وای، که چیرته تاسو غواړئ چې خپل جیمیل اکاونټ ته نوی پاسورډ ورلګوئ، نو تاسو خپل د سکرین لاک په ذریعه سره ورلګولی شئ. یعنی تاسو خپل موبایل ته کوم لاک ورلګولی وي هغه لاک دلته له تاسو غواړي هغه به ورکړي، نو بیا تاسو خپل جیمیل اکاونټ ته نوی پاسورډ ورلګولی شئ. نو ګورئ دلته کنټینیو بټن ده، نو سمپل به تاسو په دغه کنټینیو بټن کلیک په ټرای انادر وی به کلیک نه کوئ، په کنټینیو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ، ګوره ما فینګر لاک ورلګولی، ما فینګر لاک ورکړئ، نو ګوره اوس اټومیټیک دلته موږ ته د نیو پاسورډ اپشن راواړوئ. نو دلته اوس تاسو په د دواړو خانو کې خپل جیمیل اکاونټ ته نوی پاسورډ ورلګوئ. لاندې ګوره بیا چینج پاسورډ اپشن د سمپل په چینج پاسورډ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ، ستاسو د جیمیل اکاونټ پاسورډ به بدل شي. دا دوستانو که چیرته تاسو جیمیل اکاونټ په ناولده نمبر باندې جوړ کړی وي، د بل چا په نمبر می جوړ کړی وي، که هغه نمبر نه وي در سره هم هیڅ مسله نه ده، تاسو د خپل موبایل سکرین لاک په ذریعه سره د خپل جیمیل اکاونټ پاسورډ ور بدلولی شئ. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغې طریقې څخه فایده واخلي. د ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.